د ضلع خیبر جمرود تحصیل شاګۍ سیمه کې پاک افغان لویه لار عام ولس بنده کړې ده او تاسو کتلی شئ چې ګاډي ولاړ دي او دوی تګ نشي کولی. عام ولس ته هم په دې کې ډېرې زیاتې مسلې او ستونزې رامخې ته شوي دي. تاسو ته په دې باندې خبره کوم چې دا احتجاج ولې پیل شوی دی او د دوی غوښتنې څه دي. څو ورځې وړاندې هم ما یو ویډیو شیر کړی وه په کوم کې چې د جمرود سیمې شاګۍ سره تعلق لرونکي پی ټي ایم یعنې پښتون تحفظ مومنټ یو ډېر زیات سرکرده رکن او د منظور پښتون سره ډېر زیات نږدې پاتې کېدونکي حسین احمد خان نیول شوی و او بیا هغوی یو ویډیو پیغام هم جاری کړی و په کوم کې چې هغوی ویلي وو چې منظور پښتون د ملک خلاف دی، د پاکستان خلاف دی او هغوی چې کوم څه خبرې په پاکستان پسې کړي دي، سرحد بدې ویلي دي، په هغې باندې خپیمان دی او دی به په راتلونکي کې د پاکستان سره وي او په اخر کې هغوی پاکستان زنده‌باد هم وویل. کله چې دغه ویډیو جاری شوه نو د دوی د کور والا دغه تمه وه چې اوس به دې راپرېښودل شي خو او دغه کمیټمنټ هم د دوی سره شوی و چې کله دوی دغه پیغام دغه ویډیو جاری کړي نو دی به بیا راپرېښودل شي. کله چې پرون د پیر په ورځ باندې هغوی عدالت ته وړاندې کړل شول نو د هغوی ضمانت ټیک نه و نو هغوی هغه تاریخ وځنډولو او نن ورځ چې کوم دی هغه ورکړه. نن د 9 په ورځ باندې چې کله دوباره دوی عدالت ته لاړل او په عدالت کې د کیس سماعت وشو نو چې کومه وړومبې اف آی آر په هغوی باندې شوی و په هغې اف آی آر کې خو دوی ضمانت منظور کړی شو، پرېښودل شول. خو کله چې دوی د عدالت نه بهر راووتل د عدالت د کمرې نه او د عدالت په احاطه کې نو په هغه وخت کې د پېښور ریګللمي پولیس راغلل او دی ونیوه او وایي چې په دې باندې 19 پورې اف آی آرز درج کړي شوي دي او په هغې کې به هغوی عدالت ته مخامخ کیږي. نو د هغوی د کور والا خاندان والا هغه په دې خبره باندې ډېر زیات خفه شول چې په هغوی باندې د ویډیو پیغام جاري کړی شوی دی، د هغوی سره دغه لوز هم شوی دی چې هغه به راپرېښودلی شي خو هغوی راپرې نه ښودل شول. څو ورځې مخکې په غټه وي زموږ یو ډېر تکړه ملګری حسین ورور یې نیولی و، هغه یې ګرفتار کړی و. هغې نه بعد یو حسین ورور باندې ویډیو هم شوه په ظلم په جبر په زور باندې او بیا هغه عدالت ته پیش کړل شو. نن بیا هغه عدالت نه یو ځل بیا اوچت کړل شو په یو بل اف آی آر کې یا یو بل جعلي اف آی آر کې. نو داسې په جعلي اف آی آرونو کې اوچتېږي. د مخکې نصیر ملک هم لیدلی و چې هغه په داسې اف آی آرونو کې اوچت کولو شو او ډېر مزکاهیز او ډېر عجیبه عجیبه اف آی آرونه وایي پې کول په کومه ورځ چې دی په جیل کې په ورځ په اف آی آر هم کېدو. دا کیسه اوس زموږ د حسین ورور سم شروع دو مخکې نصیر ملک سره شوي، هغه نه مخکې خانولي ورور سره شوي، هغه نه مخکې علي وزیر و، دغو سره روانه وه، نن حسین ورور سره روانه وه. نو موږ په دا حواله باندې نن سرک بند کړی دی. که سرکار حکومت موږ له حسین راخلاصوي خو سرک به کولاوو، که سرکار یا حکومت موږ له حسین نه راخلاصوي دغه شان زیاتوي سره کوي نو انشاءالله دا سرک به ته پورې بند. تاسو داسې هغه کوو چې دا روډ بند شي نو دا به څه رزلټ راوړي؟ بالکل رزلټ راوړي. موږ خو اوس دومره که موږ اوس دومره وایي چې مطلب صوبایي حکومت هم کور له لګلی شوی نو بیا هم کول. فلحال اوس دومره دی چې دا سرک بندولی شو، سرک هم بند کړی. الله دې وکړي چې موږ اوس نور ورسېږو انشاءالله نور اوس هم استعمال کړو. صوبایي حکومت لاس دی په دا شي کې؟ ټوټلي صوبایي حکومت لاس دی. پولیس څوک دي؟ هغه وایي چې وفاق نه عجیب کار کوي. هېڅ کیسې نشته مړه. آئیني او قانوني طریقه باندې ټول د وزیر اعلی انډر دي او دا ټول د وزیر اعلی انډر تعقیب روان دی. ډېره مهرباني. او اوس په جمرود سیمه شاګۍ کې دا وخت پاک افغان شهرا یا لویه لار بنده کړل شوې ده او احتجاج پیل شوی دی. د دوی دا غوښتنې دي چې کم د پی ټي ایم غړي او د ځوان ګوګل خیل اتحاد جنرال سیکریټري هغه دا وخت نیول شوی دی، د حکومت په قبضه کې دی. هغوی د فورا خوشي کړی شي نو هغې نه وروسته به دوی دغه روډ کولاوي، دغه سړک به کولاوي. نو دې سره سره عام ولس ته ډېرې ذاتي مسلې دي، خاص توګه باندې کم افغان کډوال چې دا وخت روان دي افغانستان ته ځي نو هغوی هم نشي کولی چې د شاګۍ نه تیر شي. ټرافیک دلته په ټپه ولاړ دی او ورسره چې کم د دې ځایي خلک دي، مقامي خلک دي، هغوی ته هم په تګ راتګ کې ستونزې رامخې ته شوي دي او ګاډي ولاړ دي او احتجاج پیل دی. اوس به انتظامیه ورسره پولیس چارواکي هلته ځي د هغوی سره به یا مذاکرات کوي یا به په هغوی باندې دباو اچوي چې دغه لار کولاو کړي او تګ راتګ یو ځل بیا شروع شي. اوسه پورې دغه معلومات موږ تاسو سره شریک کړل. که چېرې دغه لویه لار کولاو شوه نو بیا به موږ تاسو خبرو او که چېرې دغه شان بند وه نو د وخت په وخت به د دغه اپډیټ هم موږ تاسو له درکوو. په ننني ویډیو کې هم دومره. خپل ملګري ذاکر الله له اجازت ورکوئ چې چېرته هم یې ښاد اوسئ. د الله په امان.